موږ تاسې دغه ورونه ځوانان مشران سپین ږیري خپل بیبي پرې ایښې ده خپل زمن پرې ایښې دي خپل کور یې پرې ایښی ده دلته د سفر ژوند کوي د مسافرۍ ژوند کوي مخکې هغه مجلس په کوټه کې ورته وکړو چې دغه مقام د تجارت چې حلال تجارت کې حلاله دنیا ګټي رسول الله چې یو تاجر چې په تجارت کې رښتونی او عادل وي الله تعالی به په قیامت کې د انبیا علیهم السلام سره راپورته کوي د صدیقینو په ډله کې به راپورته کوي د صالحینو په ډله کې به الله راپورته کوي د شهداو په ډله کې به الله راپورته کوي ګوره دنیا ځان ته ګټو خپلو بالو بچ ته ګټو خو حلال رزق ګټو د هغه تجارت چې وده ګټو د الله مال د الله حق د اول نه تر بیل کو چې چېرته مستحق جای په لاس درځي او ته یې ورکوي او ښه په مینه او په شوق یې ورکوي د زکات خو اصلا فرض ده دوه باندې 10 جایه په قرآن عظیم الشان کې لمونځ او زکات یو ځای ذکر شوی کوم چا باندې زکات فرض وي لمونځ کې زکات نه ورکوي لمونځ یې نه کېږي د الله په نزد قبول نه ده ځکه زه تا ته دوه خبرې وکړم یوه خبر منې بله نه منې نو زه به خوشحاله شم نو رب العالمین ما او تا ته دوه خبرې کړي چې لمونځ هم کوه او زکات هم ورکوه زه لمونځ کوم او د زکات خبره نه منم نو دنیا دارالامتحان ده الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي ښه حلال رزق وګټئ ښه دنیا وګټئ په دنیا کې بد نشته خو 5 وخته لمونځ پر زکات حساب ورته کړل هم دنیا ده هم جنت ده دنیا جنت ده یقیني الله په خوشحالېږي رسول الله په خوشحالېږي هر نیک بنده انسان په خوشحالېږي دغه دنیا برکات باندې مدرسې سره کومک کړی شي جومات سره کومک کړی شي یو مجاهد سره کومک کړی شي یو مسکین سره فقیر سره کونډې سره یتیم سره هر چا سره او که خلیل الله څه هیڅ سره د په واس کې نه ده پوره نو خدای پاک دې تاسو د اخلاص قبول کړي الله دې د خپل رضا لپاره وګرځوي